د خپلواکۍ نه ماتېدونکی عزم. افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت، طبیعي زیرمو او د خلکو د بېمثاله میړانې له امله په تاریخي لحاظ یو ځانګړی هیواد دی. زموږ غرونه، دښتې او ولسونه د ازادۍ او میړانې سمبولونه دي. د زرګونو کلونو په اوږدو کې دې خاورې د خپلواکۍ لپاره بې شمېره قربانۍ ورکړي دي. زموږ د خلکو د دین، ناموس او وطن لپاره د سرښندنې روحیې دا ثابته کړې چې افغانان هیڅکله د غلامۍ ځنځیرونه نه مني او د یرغلګرو تر بیرغ لاندې ژوند کولو ته غاړه نه ږدي. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او طبیعي زیرمو تل دا هیواد د بهرنیو امپراتوریو او استعماري ځواکونو د پام وړ ګرځولی دی. له همدې امله دې خاورې د تیرو پیړیو په اوږدو کې ګڼ شمېر یرغلونه لیدلي دي. دې یرغلونو میلیونونه بېګناه افغانان په شهادت رسولي، کورونه یې ویجاړ کړي او ګڼ شمېر خلک یې کډوال او معیوب کړي دي. خو د دې ټولو کړاوونو سره سره افغان ملت د خپلې خاورې، دین او ناموس د دفاع لپاره بېساری مقاومت کړی. تېرې یوې پیړۍ په اوږدو کې افغانانو د نړۍ سترو امپراتوریو ته د الهي نصرت په برکت ماتې ورکړې ده. دا تاریخي بریاوې د دې ښکارندویي کوي چې د ایمان او عزم پر وړاندې پولادي ټانګونه او پرمختللې وسلوالې الوتکې هیڅ دي. زموږ تاریخ د قربانۍ، ثابت قدمۍ او ملي وحدت کیسې لري چې د راتلونکو نسلونو لپاره د غیرت او میړانې سرچینې دي. د وخت په تېرېدو سره نړیوال سیاستونه بدل شوي، خو له بده مرغه ځینې بهرنۍ او مزدوري رسنۍ لا هم د شومو موخو لپاره رسنیزې جګړې پر مخ وړي. دوی هڅه کوي چې د امارت او ملت ترمنځ واټن رامنځته کړي او داخلي اختلافاتو ته لمن ووهي. خو دا هڅې لنډمهاله او بې ثمره دي، ځکه چې د افغانستان مؤمن او هوښیار ملت د خپل اسلامي نظام ترڅنګ په کلکه ولاړ دی. دا ډول پروپاګندې او دسیسې به هیڅکله بریالۍ نشي. په دې حساس وخت کې د ملي وحدت، هوښیارۍ او یووالي اړتیا تر بل هر وخت زیاته لیدل کیږي. نړیوالې ټولنې ته زموږ پیغام روښانه دی. افغانستان غواړي له نورو هیوادونو سره په متقابل احترام او همکارۍ ژوند وکړي، خو خپلواکي، ملي حاکمیت او د خلکو عزت به تر وروستۍ شېبې وساتي. هر هغه څوک چې د دې هیواد د حاکمیت خلاف نیت لري باید پوه شي چې دا خاوره د لنډمهاله فریبونو ځای نه دی. افغانان خپل تاریخ، ارزښتونه او مسؤلیتونه پیژني او د خپلې خاورې او راتلونکو نسلونو د ساتنې لپاره کلک هوډ لري. د تاریخ پاڼې شاهدې دي. هر یرغلګر چې پر دې خاوره قدم ایښی د افغانانو د میړانې او وحدت پر وړاندې مات شوی دی. موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د سولې او متقابل احترام پر بنسټ اړیکې ته ژمن یو. خو که څوک زموږ د حاکمیت او خپلواکۍ پر ضد نیت ولري، نو دا به ورته معلومه شي چې افغانان د خپلې خاورې، عزت او ناموس د دفاع لپاره له هر ډول قربانۍ ورکولو دریغ نه کوي. دا خاوره د ازادۍ او غیرت سمبول دی. دا پیغام د نړۍ په خلاصو غوږونو واوري چې د خپلواکۍ ساتنه زموږ لومړیتوب دی او د دې لپاره موږ هر ډول قربانۍ ته چمتو یو. برنگ دنیا گیو اخلی نمیدن